استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر محمد حنفي صاحب ته چې تر دریځ راشي او د غونډې برخوالو ته خپل عالمانه او په زړه پورې وینا واوروي. ډېر قدرمن محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر محمد حنفي صاحب. من آمن من دان ډیرو درنو قدرمنو معزز طلبه کرام او عوام حضار کرام، یو څو لنډې مختصرې خبرې عرض کول غواړو، خو د هر څه نه مخکې تاسو توجه ضرور بولو. دا څومره کسان چې وروسته ناست یئ د الله د رضا دپاره په خپلو ځایو کې جګ شئ، مخته حرکت راوکئ. ماشاءالله دا مخکې ساحه ډکه کئ. ماشاءالله څومره کسان د شاته ولاړ دي، انتظامي والا د کسان را مخته کړ. جزاکم الله. څومره کسان چې جلسهګاه ښی او چپ طرف ته معلومیږي مخته راشئ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الآخرة على الدنيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. قيل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا مجلس کې زمون اکابر مشایخ اعظام تشریف فرما دي. یقینا د هغو تر مخ زما خبرې بې ادبي ده، بیا هم د دوی د امر تعمیل په خاطر باندې درې خبرې عرض کول غواړم. یوه خبره خپلو فضلاو او حضراتو ته، دویمه خبره خپلو عوامو ورونو ته، او دریمه خبره د اسلامي نظام او د اسلامي امارت درنو مشرانو او قدرمنو مسؤولینو ته. دا ګڼه ګوڼه لږ قرار کوي، خبرې مه کوئ. درنو فضلای کرامو، دا څو ورځې د سفر ته لاړم، دا نن چې دا نوراني او جنتي منظر وینئ، دا به هم د چا د وینو برکت وي، دا به هم د هغو فدایانو د
د سپېڅلو ټوټو د غوښو برکت وي چې والله العظیم د هغوی میندې د هغوی د قبرو د لیدو په ارمان باندې مړې شولې او داسې مور مې ولیده چې وایي چې بچی کاشکې ما د خپل بچي قبر لیدلی ما په هغې د خپل ځان تسلي کولی نن د جامعې مظاهر العلوم په ډېرو کتابونو کې یادګار د شهداو موږ ته پاتې دي 3 ورځې مخکې یو کور ته لاړم د شهیدانو مور او پلار ناست وو د ساعت یو چا یو کارت راوړو د پلار سترګې یې ډکې شوې خپلې مېرمنې ته ورنږدې شو هغې ته یې خبره وکړه هغه په ژړا شوه زه په دې حیران شوم چې خدای څه خبره ده زه هم دا مجلس کې خاموش پاتې شوم ما وی چې څه خبره وه وایي د پلاني کار ته راغلی چې څو ورځې بعد د ستربندي ده زما بچی له ده سره همصنفی و هغه شهید شو که نن هغه ژوندی وای زما هم د بچي به د ستربندي پروګرام وای نن د هغه کتابونه او المارۍ ما ته ډکې پاتې دي هغه خلاصوی نه شم ای ته کتی نه شم نه یې بازار کې خرڅولی شم نو چې کله مې وایي دا خبره خپلې مېرمنې ته وکړه هغه په ژړا شو دا توان یې ونه لرلو فشار یې جګ شو ووته دا د هغو شهداو د وینو برکت ده دا د هغو یتیمانو او شهداو د وینو برکت ده یو ځای ته موږ لاړو یو ډلګی مشر عالم شیخ الحدیث و په قسم باندې راته وویل وایي سهار ما د زموږ یتیم بچی ورک شو وراره یې و خلک د جمعې د اختر مانځه ته لاړل موږ د بچي پسې ګرځو ناڅاپه د ادرې خوا ته لاړلو چې ګوره زموږ وړوکی وراره د خپل پلار قبر لوټوي اواز کوي بابا 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 راجګ شه دا د هغو شهداو وینې دي دا د هغو فدایانو وینې دي ای طالب العلمه نن چې آزاده فضا کې ستا په سر باندې د ستارې مسؤلیت در سپارل کېږي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یو دروند بار یو دروند تاج محمدي یو مسؤلیت او خدمت ته د سپارل کېږي فاضله وروره یاد ساته چې د شهید د سپېڅلو وینو سره یتیم ته څه جواب کوي بیا به هغه کونډې ته څه ځواب کوي بیا به هغه بوري ته څه ځواب کوي خیال ساته ادب او احترام او قرآن باندې عمل مخته کړه ما مخکې حدیث ووی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله پاک د دې کتاب په وجه باندې ډېر قومونه اوچتوي امام ترمذي رحمت الله علیه هغه فرمایي کله چې عالم کې درې صفته راغلل يسمى كبيرا في ملكوت السماوات اول مرتبه د تعلم د علم زده بیا مرتبه د عمل د عمل په هغې باندې وکړه او دریم د خپل علم خلکو ته ورسوه چې کله عالم چې دا دې مرحلې راغللې امام ترمذي رحمه الله جلد ثاني کې فرمایي يسمى كبيرا في ملكوت السماوات اوس د عالم نور په اسمانو کې د نوم کبیر وګرځېدلو سبحان الله اسمه جوړېږه چې د خپل قرآن په تا لعنت ووایي او همدا قرآن د ستا د ذلت سبب وګرځي نن د جامعه مظاهر العلوم د ادارې لخوا نه تا ته د ستارې فضیلت د ستارې مسؤلیت هغه بار او بوج چې مشایخو حضراتو د خپلو مشایخو نه حاصل کړی و د ستا غاړې ته در اچوي د قیامت په ورځې به له تا نه د خدای پوښتنه کوي
خبره زما درنو مسؤولینو حضراتو د دې نعمت شکر ادا کړئ. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم. الله فرمایي وایي ما تاسو د ظالمانو په کورو کې اوسولئ، د هغوی بنګلې فأخرجناهم من كنوز ومقام كريم، د هغوی ښایسته پرشتنې ځایونه الله په میراث سره موږ ته پرېښودلو. نن ځان سره سوچ وکړه چې دغه نظام د هلاکولو سبب څه شی و؟ دا نظام ولې هلاک شو؟ دا نظام ولې برباد شو؟ قوت هغو سره و، هوایي زمیني قوتونه ورسره و، نړیوال کومک ورسره و. د افغانستان په سلو کې تقریبا 90% ورسره و. ولې ناکامۍ سره مخامخ شو؟ درنو حضارو، هغوی کې دوه خویونه وو، بلکې دا درې خویه. یو په هغو کې ظلم و، تاسو ولیدل، تفصیل دی حاجت نشته. دویم په هغو خلکو کبر و، لویي وه. الله پاک جل جلاله د فرعون د کفر بیان نه کوي. الله په هر ځای کې د فرعون د تکبر بیان کوي. إن فرعون علا في الأرض. الله پاک د شیطان متعلق د کفر نه مخکې د تکبر بیان کوي. أبى واستكبر وكان من الكافرين. د ظلم او د کفر نتیجه وه الله فرمایي نه دی غواړم. حدیث موقوف کې راغلی إن الله لا يبقي الملك مع الكفر ولا يبقيه مع ظلم. الله پاک بادشاہي د کفر سره پرېږدي. څومره نړۍ کې کفار دي، ولا يبقيه مع الظلم. د ظلم سره د ظلم سره الله پاک بادشاہي ته ادامه نه ورکوي. درنو مسؤولینو، درنو حضارو، د خپل رعیت حق ادا کوي. همدغه رعیتو چې د دوی په ډوډۍ باندې موږ په غرو کې شپې او ورځې تېرولې، همدا رعیتو چې د خپلو اجرو دروازې د مجاهدینو پر مخ خلاصې پرېښېدې، همدا رعیتو چې د خپلو بچیانو د خولې شخوندې مجاهدینو حضرات ته ورکولې، همدا رعیتو چې د خپل کور شړیو کمبلې دوستانې په مجاهدینو باندې غرو ته رسولې وځړلې، او مسلمانانو د خپل خدمت په کمال اخلاص باندې سرته رسولو. همدا رعیتو چې د خپلو وړو بچیانو په لاس به یې مړۍ ورکوله، باغچو کې به ګرځېدل، مجاهدینو ته به یې کېښودلې. نن د خپل رعیت مخې ته دروازې مه بندوئ چې څوک هم د الله د مخلوق سره معامله اسانه کړي، الله به د هغې سره معامله اسانوي. خو چې څوک د الله د مخلوق سره معامله سختوي، الله به هغې سره بیا سختي راولي. وخت د رسمیاتو وخت د یو امانت ده. ادو الامانات الى اهلها. چې 8 بجې د تا رسمیات پیلېږي او ته راځې په 9 بجو، یو ساعت دې د شهید د وینو سره خیانت وکړ چې بلا ضرورت پاتې کېږي. دا بیت المال ده، داسې جمهوریت نظام نه ده، دا یو اسلامي نظام ده. خبردار د دې وخت لحاظ وساته. دریمه خبره د هلاکت د مخکنۍ ادارې وساطت، قرابت، رشوت اوسته ورسېدو، وزارت په پیسو خرڅېدو، ولایت په پیسو خرڅېدلو، ولسوالي او هره چوکۍ خرڅېدله. نن
رشوت ممکن ډیره ټیټه درجه کې وي، خو د قرابت او د واسطې او توفیري چلن زیات شو. راځئ چې دې خو د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چا چې د خپل قرابت د خپلویو د ملګرتیا په وجه باندې یو سړی مقرر کړي او دی د دې لایق نه وي، د دې مستحق نه وي، په دغه کس باندې د اسمان ملائکه لعنت وایي او جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء منه، زه له ده نه بیزاره یم. دویم د دې حدیث مصداق وګرځئ. حدیث د رسول الله د زمان او مکان پورې تخصیص نه لري. یو صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم متى الساعة، اے د الله محبوب قیامت کله راځي؟ سردار کونین، آقای نمدار، فخر موجودات، سردار دو جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اے صحابی اذا ضیعت الامانت فانتظر الساعة. امانت کله ضایع شي د قیامت انتظار وباسه. صحابي اعرابي و په دې پوه نه شو، عرض کوي کیف اذاعتها یا رسول الله؟ د امانت ضایع کول څه معنا لري د الله محبوبه؟ آقای نمدار، محبوب خدا، مطلوب خدا، مقصود خدا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. چې کله یو کار نا اهل کس ته وسپارې د قرابت د وجنا، د خپلوي د وجنا، د ملګرتیا د وجنا، فانتظر الساعه، د قیامت انتظار دی وباسه. درنو مسؤلینو، دا ازادي چې الله راکړه دا د شهداو د وینو کڅوړه ده، دا د شهداو په وینو باندې اخیستل شوی ازادي ده. د دې ازادي قدرداني وکړئ. درېیمه خبره رعیت ته، عوام ورونو ته وایم ای ورونو ولې هغه ترخې خاطرې درنه یېرې دي چې خپل مریض به دې بازار ته وړی نه شوی؟ هغه ترخې شپې درنه یېرې دي چې ستا په کور باندې به ناڅاپه چاپې راتللې او خوب و ارام دې نه و؟ هغه ترخې خاطرې درنه یېرې شوې چې ستا بچیانو به د تیارو له وجې نه خوب و ارام کولی نه شوی؟ هغه وخت درنه هېر شو چې خپل مریض به دې بازار ته وړی نه شوی؟ هغه وخت درنه هېر شو چې ظالم به راغی، کافر به راغی، د مور و پلار در مخې زوی شهیدولو؟ هغه ناامني درنه هېره شوه چې زما تجار په امن نه و، زما مدرسه په امن کې نه وه، زما جماعت په امن کې نه و، زما طالب په امن کې نه و. نن الله پتا لوی انعام وکړو، سراسر دعاګانې دې کولې چې خدای دې وطن کې امن راوله چې وچه مړۍ وخورم بس. نن الله مړی هم درته رسوي او امن هم راغلی. په ورځ کې به 300 کسان افغانان د مرګ سره مخامخ کېدل یا شهیدان یا مړه، هغې به څومره یتیمان پاتې کېدل. نن به سراسر افغانستان کې یو کس نه وژلی کېږي په جنګ کې. ټول وایي چې الحمدلله. نن امن راغی، نن سکون راغی، د دې عظیم نعمت شکر ادا کړئ او بیا د اسلامي امارت د مشرتابه هزار بار شکر گزار یو چې هغه په زړه کې الله الهام د عفو وفرمایلو چې افغانانو وروڼو موږ جنګ نه غواړو، موږ وطن جوړو، خیر موږ تاسو ټولو ته د عفو اعلان وکړه. راځئ تاسو زموږ وروڼه یئ، په وطن کې سوله راغله، وطن کې ارامي راغله. نه غواړم چې زما افغانۍ بل وطن ته لاړ شي. دا چې خپله منډې وایي ځان بې عزته کوي خپل ځان. لهذا عوام ورونو د دې عظیم نعمت شکر ادا کوي، که نه بیا به الله پاک داسې عذاب در باندې راولي. الله پاک دا نه چې نعمت در
انسان د ټولو لپاره د ټولو هیواد لپاره او د اسلامي امارت د بقا لپاره سبب وګرځوي او الله د ټولو فضلاو او ټولو اساتذو لپاره ذریعه د سعادت د دارایو وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. دا جناب شیخ صاحب لا علمي وینا ونړۍ مننه کو. محترم